که چېرته تاسو غواړئ چې په واتساپ کې داسې یو سیټینګ وکړئ چې ستاسو ملګرو ته پته ونه لګېږي چې آیا دا په واتساپ کې آنلاین دی که آفلاین دی، یا په بل عبارت که چېرته تاسو غواړئ چې خپل واتساپ اکاونټ داسې یو سیستم ته واړوئ چې چاته پته ونه لګېږي چې تاسو فلحال آنلاین هستئ که آفلاین هستئ. نو درنو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه د همدې طریقه درښیم. دې لپاره به تاسو راشئ اول خپل واتساپ ته چې تاسو کله راغلی نو دلته به تاسو راشئ. اول په دې 3 ډاټ چې پاس دی په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. په دې کې به تاسو اخر کې چې لیکلي سیټینګ په سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. په سیټینګ هم چې کله کلیک وکړئ به تاسو په اکاونټ باندې کلیک وکړئ. اکاونټ ته چې تاسو کله راغلی نو تاسو به په پرایویسي باندې کلیک وکړئ. په پرایویسي کې اول لیکلي دي لاست سین ان آنلاین. په دې چې تاسو کله کلیک وکړئ دا به تاسو نو باډي کړئ او ورپسې لاندې چې لیکلي دي هو کن سی وین آی ایم آنلاین. په دې کې چې دی دا ستاسو واتساپ که چېرته ایوری ون کې وي نو دا به تاسو سیم از لاست سین دې ته به تاسو واړوئ. نو هیڅ چاته به هم دا پته نه لګېږي چې فلحال تاسې آفلاین هستئ که آنلاین هستئ. نو دا معلوماتي ویډیو چې د MT+ یوټیوب چینل لارې تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې.